دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک څخه روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی ول درې کوشنیان داسې دي چې هغو په کوشنیوالي خبرې کړي دي په هغو کې عیسی ابن مریم ده او دوهم د جریج عابد والا چې کوم کوشنی و کوم واقعه چې ذکر ده چې پر ده باندې تهمت وویل سلو هغه کوشني بیا خبرې وکړې قصه داسې وه چې جریج دا ډېر عابد سړی تیر سوی ده او ډېر بزرګ سړی تیر سوی ده ډېر د الله والا سړی تیر سوی ده دی یې وخت پر لمانځه باندې ولاړ ولو مور یې ورته راغږ کړل ول جریجه دا سوچ و فکر وکړئ ول الله پاکه ستا په اطاعت ستا په عبادت کې مشغوله یم ستا د لمانځه خیال ساتم او یوې خواته مې بیا د مور لحاظ سلو زه اوس څه وکړم خو لیکن د مور خبرې ته اعتبار نه کوي ولمانځه ته ترجیح ورکړه په لمانځه کې بیا مشغوله سلو مور یې ولاړله دوهمه ورځ بیا ورته راله غږ یې ورته راوکړې ول ای جریجه د بیا ول الله زه څه وکړم یوې خواته مې د مور لحاظ ده او بلې خواته ستا پر عبادت ستا په اطاعت کې مشغوله یم خو دوهمه ورځ یې هم د مور و خبرې ته اعتبار نه کوي ولاړی او پر لمانځه ولاړ ده او لمانځه ته ترجیح ورکړله خو مور یې بیا ولاړه درېیمه ورځ بیا ورته راله درېیمه ورځ چې ورته راله بیا یې ورغږ کول ای جریجه جریج بیا سوچ و فکر وکړئ چې د الله پاک په اطاعت او عبادت کې مشغوله یم یو طرف ته د الله پاک د عبادت لحاظ ده بل طرف ته د مور لحاظ ده خو بیا یې هم د مور و خبرې ته ترجیح ورنه کړله ولاړی پر لمانځه باندې ولاړ ده ولمانځه ته ترجیح ورکړل نو مور یې ډېره سخته غوسه سوه ورته ویې ویل چې ای جریجه الله پاک دې تا ته تر هغه ساعته پورې مرګ نه درکوي چې ته تر څو پورې له یوې بدکارې زنانې سره مخامخ نه سې جریج ډېر عابد سړی و ډېر بزرګ سړی و د بزرګي نوم او د تقوا نوم یې په ټولو بني اسرائیلو کې مشهوره سلو و شهرت ته ولوېدی لیکن په بني اسرائیلو کې بیا یو زنانه و ډېره ښایسته وله دونه ښایسته وه چې خلکو بګر سره مثالونه فور کول د هدې په ښایست باندې دا زنانه راولاړه سو بني اسرائیلو ته وویل ول که چیرې ته د عابد بدنامه کول غواړئ یا د عابد بدنامه کوئ نو ماته اجازه وکړئ زه به دی دوکه کم دا بدکاره زنانه راله و دې عابد ته و د جریج نامي شخص ته چې ډېر عبادتناکه انسان ده ډېر بزرګ انسان ده خو دا زنانه چې ورته راله ګر سره د عابد د دې و طرف ته کتلې لا نه دي دا زنانه ډېره په غوسه کې سوه نور یې په زړه کې د انتقام جذبه پیدا سوله یو شپانه یې پیدا کړي شپانه بیا له د عابد سره اوسېدی هغه شپانه ته پر ځان باندې قدرت ورکړي زنا یې ورسره وکړل له هغه شپانه سه د زنانې اولاد پیدا سو چې اولاد یې پیدا سو د زنانې په بني اسرائیلو کې ډنډوره جوړه کړله ول چې له ما سره پلاني عابد زنا او ګناه وکړله د هغه له وجې زما د اولاد پیدا سو بني اسرائیل رالو د عابد و کوټې ته د عابد و عبادت خانې ته رالو عابد یې په زور راویستی ویې وهئ ویې ټکوئ کوټه یې ورړنګه کړل عابد ورته ویل ته یې ما ولې وهئ ته یې ما ولې ټکوئ څه کیسه ده بني اسرائیلو ورته وویله چې ته دونه عابد سړی ته دونه زاهد سړی ته دونه تقواداره سړی تا به داسې عمل څنګه کوئ له بدکارې زنانې سره دې ګناه کړی و له هغې څخه دې اوس ساله نطفې څخه اولاد پیدا سوی ده ورته وویل ول ته یې ورسې هغه کوشنی راوړئ کوشنی راوړئ ده ورته وویل ما ته 2 منټه یا 3 منټه وخت راکړئ زه لمونځ کوم لمونځ یې وکئ دا ګوته یې وایي داسې له دا کوشني سره ودرول خپله توجه یې ورېله کړله کوشني ته یې وویل ول د چا زوی یې په کرامات سره کوشني ورته ویل زه د پلانه شپانه زوی یم نو بني اسرائیل دا ګوره دا الله پاک و ده ته یو کرامات ورکړی وم
بني اسرائیل ټول پر د باندې راټول سول، چا یې لاسونه ور مچول، چا یې پښې ور مچولې. او دا یې ورته وویل صحابي ده موږ ته معافي وکړه، موږ ته بخښه وکړه، موږ خو له تا سره داسې زیاتی وکړې، دا ستاسې کومه د خټو کوټه ده دا به موږ د سرو زرو په کوټه باندې در بدلوو. عبید ورته وویل زما و ټولو ته بخښه ده، زما کوټه چې څنګه پر پخواني حال وله دغسې پر هغه حال باندې پرېږدئ.